السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مسئ. زه عبدالرحمن جشیم یم او د عضوي کیمیا د زده کړې په پلمه ستاسې درنو په خدمت کې حاضر شوی یم. د دې تر مخه چې زه په درس باندې شروع وکړم، د دې لپاره چې د دې ویډیوګانو څخه ډېره استفاده وشي، تاسې دغه ویډیوګانې پر ټولنیزو رسنیو او یا په د ټولنیزو رسنیو په ګروپونو کې د خپلو ملګرو سره شریک کړئ، تر څو د دې ویډیوګانو څخه په صحیح ډول استفاده وشي او ډېر کسان ګټه ورڅخه واخلي. د نن په درس کې د عضوي کیمیا د زده کړې د ویډیوګانو په لړۍ کې د القانونو د نوم ایښودنې په اړه بحث کوو چې د القانونو مرکبات په څه ډول باندې موږ نومونه ایږدو. د القانونو نومونه په درو طریقو سره موږ نومونه ایږدو. اوله طریقه یې ساده طریقه ده، دوهمه یې اشتقاقي طریقه ده او دریمه یې هغه نړیواله طریقه ده، ایوپاک طریقه چې ورته وایي. نو د دې تر مخه چې موږ په دې د القانونو د مرکباتو په نوم ایښودنه باندې پیل وکړو، زه راځم تاسو ته یو ځل د الکایل ګروپ تشریح کوم. د الکایل ګروپ، الکایل هم په اصل کې دا د عضوي مرکباتو په نوم ایښودنه کې دا زموږ په کاریږي. دا هم د هایدروکاربنونو یو ګروپ دی. کله چې موږ کاربنونه راواخلو، مثال کاربنونه چې هر تعداد راخي، ان دانې کاربنونه راواخلي، هایدروجنونه چې دوه چنده کوي، یو دانه پر اضافه کوي. الکایل په دې خاطر دې ته مرکبات نه وایي، فقط یو ګروپ ورته وایي چې دا یوازې خپل مرکبات نه دي. او یا پلنه زه داسې ویلی سم که چیرې د القانونو څخه یو هایدروجن کم سي، موږ د القانونو عمومي فورمول داسې ویلي وو چې کاربنونه هر څو دانې CnH2n جمع 2، نو فرق یې صرف یو هایدروجن سو. نو که چیرې د القانونو د مرکبو څخه یو دانه هایدروجن کم سي، د الکایل ګروپ لاسته راځي. الکایل ګروپ یعنی خپل د القانونو مرکبات چې کله یو هایدروجن کم وي، نو د یو هایدروجن چې کم وي، دا نو په اصل کې که یوازې وه دغه اړیکه که چیرې خالي پاته وه، نو دا مرکب نه دی. ځکه چیرې تاسو دلته یو مرکب ډېر ساترینه د القانو یو مرکب رسم کوم. دا مرکب چې دی میتان دی. میتان خو کاربن یو دانه دی، یو چې دوه چنده کې دوه کېږي، دوه نور سره اضافه کوي څلور کېږي، څلور دانې هایدروجنونه لري. که چیرې دا یو هایدروجن ورڅخه کم کې، دا اوس د الکایل ګروپ لاسته رالی. صحیح دی. په ترتیب سره زه د الکایل ګروپ داسې لیکلی سم: سی که یو دانه سي هایدروجنونه به درې دانې سي، یو اړیکه خالي پاتېږي، دغه میتایل د الکایل ګروپ دی. په سې که کاربنونه دوه دانې سول، هایدروجنونه به څو سي دوه چنده کوي، یو بل پر اضافه کوي، هایدروجنونه پنځه دانې سي، یو اړیکه خالي پاتېږي. کاربنونه که درې سوله، هایدروجنونه څو کېږي؟ اووه دانې کېږي، یو اړیکه خالي پاتېږي. او کاربنونه که څلور سوله، هایدروجنونه به یې څو سي؟ څلور اته، یو چې بل اضافه کوي، دا یې نه. ډېر ښه. اوس نو دغه اړیکه چې کله خالي پاته ده، ګوره دا مشرح فورمول دی او دا مالیکولي فورمول دی. د دې اړیکې د خالي پاته کېدو په سبب سره دا مرکبونه نه دي. مرکب خو نو کله چې عناصر سره یو ځای سي، ټولې اړیکې پوره شي، بیا نو مرکب ورته ویل کېږي. اوس دا مرکبات نه دي. نو موږ یوازې چې کله د عضوي مرکباتو نومونه ایږدو، د الکایل د ګروپ څخه استفاده کوو. په تر مخه درسو کې ما تاسو ته کورنی کار درکړی و چې تاسې به د عضوي مرکباتو په نوم ایښودنه کې هغه حساب چې کاریږي هغه به مو زده کړي، چې زه په لنډ ډول تاسو ته بیا لیکم. دا به ستاسې حتما زده وي. د یوه دپاره کلمه چې کارېدله میتا، د دوه دپاره چې کارېدله څه شوه؟ ایتا، د درې دپاره پروپا، او دغسې د څلور دپاره بیوتا. ډېر ښه. بیوتا د پنځه دپاره پینتا، او دغسې نور تر لسو پورې فعلا موږ ویلي وه. د دې څخه استفاده کوو. اوس هغه الکایل ګروپ، د الکایل هغه ګروپ چې یو کاربن ولري، موږ د میتایل ورسره اضافه کوو. ګورئ د میتا کلمه راخو، ځکه کاربن یو دانه دی، نو دا لیکو میتایل، د یل کلمه ورسره اضافه کوو. میتایل ځکه چې دا د کورنۍ د دې ګروپ نوم الکایل دی، نو دا ټول ګروپونه دا به ټوله د یل کلمه په پای کې. ایتا د دوه مختاړي دی، نو کاربنونه که دوه دانې وه، د دې نوم به څه شي؟ ایتایل. او دا به تاسې راته وایست. ډېر ښه. دا څه شي سو؟ پروپایل. او دغسې په ترتیب سره چې مخته ولاړ شئ، دا څلور کاربنونه چې لري، د دې معلومداره خبره ده، د دې ګروپ نوم بیوتایل. اوس نو د دې ګروپو څخه موږ د القانونو په نوم ایښودنه کې استفاده کوو. دا ګروپ خو ستاسې زده سو. دا داسې تاسو کولی شئ تر هر څو پورې ولیکئ. صحیح. زه به دا پاکم، ځکه دا تکراري خبره ده، دا ستاسې مخکې زده وه. اوس راځو د القانو په نوم ایښودنه کې. زه منظم یو څو دانې د القانو هغه په ترتیب سره مرکبات درته لیکم، د هغو نومونه یو ځل اخلو.
ښه د الکانو مرکبات څه ډول ترتیب شوي دي ستاسې ټولو عمومي فورمول زده دی د الکانو عمومي فورمولو کاربنونه چې هر څو دانې وه هایدروجنونه څه کوي 2 چنده یې کوي او بیا څو دانې پورې اضافه کوي 2 دانې هایدروجنونه نور پورې اضافه کوي کاربنونه هر تعداد چې د کاربنو و کاربنونه راواخلي 2 چنده یې کوي او 2 نور پورې اضافه کوي دا به د هایدروجنو شمېر تاسو ته در وښیي په دغه ترتیب سره تاسې کولی شئ ټول مرکبات جوړ کړئ اوس راځم مرکبات زه لیکم کاربنونه که 1 دانې و هایدروجنونه به دا 2 چنده کوي 2 نور پر اضافه کوي 4 کاربنونه که 2 سوله 2 چنده کوي 4 2 نور پر اضافه کوي دا 6 C3 H به څو سي 8 C4 H لس C5 H 12 C6 H 14 او C9 H به څو سي دا هم 14 او C8 H 18 C9 H شل داسې په ترتیب باندې تاسې نور مخته تللی شئ اوس نو دا د دې مرکباتو صرف مالیکولي فورمولونه دي نومونه چې یادوئ کاربن تعداد ته ګورئ د کاربن شمېر چې هر څو دانې و هغه مختاړي یا هغه حساب چې ما تاسو ته مخکې ویلي و هغه راواخلئ یو نون ورسره اضافه کوئ یو کاربن لري یوه ته څه وایي میتا نون ورسره اضافه کوئ میتان کاربنونه 2 دانې دي ایتا خو ولیکئ دا خو معلومداره خبره ده نون ورسره اضافه کوئ ایتان دریم مرکب چې دی پروپا لیکئ نوم ورسره اضافه کوئ پروپان څلورم به تاسې راته وایاست ښه ډېر ښه دا بیوتان سو پنځم مرکب چې دی معلومداره خبره پنتان شپږم چې سو هگزان اووم مرکب اووه ته چې وایي هفتا نون ور اضافه کوي هفتان اتو ته دا اوکتان نو ته نونان او دغسې که لس زه لسم ورسره لیکم کاربنونه لس دانې سور هایدروجنونه به 22 دا به چې سي ډیکان دا په ترتیب سره د الکانونو لس مرکبات سوله نو تاسو وایئ دا خو ډېره اسانه خبره ده موږ دا ټوله زده سوله دا فقط د مالیکولي فورمول د مخې د اولو لسو مرکباتو د الکان د کورنۍ د اولو لسو مرکباتو نومونه سوله په دې کې بیا څو ډولونه شته دا خو یې ساده نومونه سوله اوس موږ ضرورت لرو چې د دې مرکباتو مشرح فورموله مو ولیکو که زه داسې ولیکم میتان لیکم کاربن دی د 4 هایدروجنو سره رابطه لري دا میتان سو او میتان دغه یو ډول میتان موجود دی بل ډول میتان نشته که زه ایتان لیکم لیکلی سم زه د هایدروجنونو سره یو ځای کولی هم سمه CH3 داسې نیم مشرح فورمول لیکم دا ایتان سو که زه پروپان لیکم په دې ډول داسې لیکلی سم CH3 CH2 CH3 صحیح دی هغه تعداد معلومداره دی بیوتان لیکم CH3 CH2 CH2 CH3 دا موږ څنګه ترتیبو د هر کاربن باید تاسې 4 اړیکې پوره کړئ د دې کاربن ته تاسې وګورئ 3 اړیکې د هایدروجن سره دي یوه د بل کاربن سره ده د دې کاربن 2 اړیکې د هایدروجن سره دي یوه اړیکه د دې کاربن سره ده یوه اړیکه د هغه کاربن سره نو دا اشتراکي رابطې دي هر کاربن باید لږ ته لږه 4 اشتراکي رابطې پوره کړي تر څو دا کاربن مشبوع سي او مرکب ورڅخه جوړ سي دا اوس بیوتان دی بیوتان کېدلی سي یو بل ډول شکل هم واخلي ځکه کولی سم په دې تعداد باندې اوس دا کاربنونه که تاسې حساب کړئ 4 دانې کاربنونه دي 1 2 3 4 هایدروجنونه کې حساب کړئ حتما به 10 دانې صحیح دي 10 دانې پوره هایدروجنونه دي خو دلته بل ډول امکان هم شته زه داسې لیکلی سم CH3 CH دلته CH3 او داسې هم CH3 که دغه تعداد تاسې حساب کړئ دا هم 4 کاربنونه لري او هایدروجنونه 10 دانې دي دا هم بیوتان دي دا هم بیوتان دي خو که چیرې د دې 2 مرکبو دغه مشرح فورمول یعنی مشرح فورمول فرق درلودی په شکل کې که چیرې فرق وو دا جلا جلا مرکبات دي نو دا څنګه امکان لري چې ته 2 جلا جلا مرکبات په یوه نامه سره یادوې څوک څنګه پوه شي چې ته اوس ته کم دانه یادوې دغه اول دانه بیوتان یادوې که دا 2 هم دانه بیوتان یادوې صحیح سو د دې لپاره نو ضرورت دی چې موږ دغه نومښودنه یو څه پراخه کړو او نور ډولونه د نومښودنې زده کړو په ساده طریقه سره که چیرې داسې یو سیده شکل یې درلودی که چیرې سیده شکل یې درلودی دې ته موږ وایو دا هم بیوتان دی
د دې سره د نارمل کلمه اضافه کوو. د دا رقم بیوتان سره چې اضافه کوو؟ نارمل. نو دغه بیوتان چې دی نارمل بیوتان. نارمل بیوتان یې ځنځیري شکل لري، لکه د الکانو په کورنۍ کې چې عموما موږ ویلي وو چې د الکانو مرکبات ټوله ځنځیري شکل لري. دا ځنځیري کلمه چې یادېږي د دې څخه مطلب دا دی چې اول کاربن یې د آخري کاربن سره رابطه نه لري. دا د کړیز یا د کړی لرونکو یا حلقوي مرکباتو په مقابل کې دا خبره یادېږي، ځکه چې حلقوي مرکبات داسې دي چې دغه اول کاربن یې د اخر کاربن سره بیرته رابطه لري، یعنی د کړي یو شکل لري چې هغه زموږ جلا عنوان دی. په هغه عنوان کې بیا خپل پر ځای بحث ورباندې کوو. اوس یوازې د ځنځیري مرکباتو یا هم د ارکانو په اړه بحث کوو. دغه ډول بیوتان چې دی دا په اصل کې تاسې دا شکل ته وګورئ، دا شکل یو ډول شاخ لري. ګوره 3 دانې کاربنونه په یوه لیکه په یو خطار کې پراته دي، یو دانه د الکایل ګروپ دغه یو میتایل ورڅخه راوتلی دی. نو دغه رقم شکل ته شاخ لرونکی بیوتان ویل کېږي. شاخ لرونکی په کیمیا کې په اصطلاح د کیمیا په اصطلاح باندې ایزو هغه مرکباتو ته کارېږي چې داسې یو شاخ ولري، دوم ډول. نو زه دې ته وایم ایزو بیوتان. اوس د دې دوه مرکباتو فرق وسو. په تعداد خو فرق نه لري. که چیرې زه د دې دواړو مرکباتو یوازې مالیکولي فورمول ولیکم نو دواړه بیوتان دي، مګر که چیرې زه د دې دواړو مرکباتو مشرح فورمول ولیکم یو نارمل بیوتان سو او دا بل ایزو بیوتان سو. په دې ډول زه فرق کولی شم. خو که چیرې داسې مرکبات موږ واخلو چې هغه د کاربنو تعداد یې زیات وي، بیا داسې امکان پکې شته چې هغه په دې ساده طریقه سره هم موږ نوم ایښودنه نسو کولی. د دې لپاره د ساده طریقې څخه موږ ور اوړو، ځکه ساده طریقه یو داسې طریقه ده نیمګړې ده، د ټولو مرکباتو لپاره کفایت نه کوي. نو یو بله طریقه شته چې د الکانونو اشتقاقي طریقه ورته وایي، د الکانونو نوم ایښودنه په اشتقاقي طریقه سره. په دې طریقه سره هم موږ د مرکباتو نومونه ایښولی شو نسبت ساده طریقې ته د ډیرو مرکباتو نومونه ورباندې ایښولی شو. خو بیا هم دا داسې کامله طریقه نه ده چې د الکانو د ټولو مرکباتو لپاره کفایت وکړي. د دې لپاره چې تاسو معلومات زیاسي، زه تاسو ته دغه طریقه په آرام ډول تاسو ته درښیم. تاسو کولی شئ د دې څخه یاداشت ونیسئ. زه به دا مرکبات پاکم. تاسو ته یو مرکب تاسو ته لیکم. دې مرکب ته که تاسو وګورئ دا دوه ډوله ګورئ، دا 4 دانې کاربنونه په یو قطار کې سره پراته دي، یو شاخ دلته لري بل شاخ دلته لري. اوس نو څنګه موږ کولی شو د دې مرکباتو نوم واخلو؟ په ساده طریقه خو معناداره خبره ده، د دې نوم نه اخیستل کېږي. که نوم واهم خلو نو بیا 4 ډوله مرکبات شته، هغه یو مشخص مرکب موږ ته نه راشي. تاسو کاربنونه حساب کوئ 1 2 3 4 5 6. دا مرکب په ساده طریقه دا هیګزان دی. نو هیګزانونه خو په یوه لیکه کې که چیرې زه 6 کاربنونه ولیکم دا هم هیګزان دی. که چیرې 5 دانې په یوه لیکه کې ولیکم یو دانه میتایل شاخ ورکم دا هم هیګزان دی. اوس دغه شکل خیر که یو شاخ ولري خو موږ نوم ایښولی شو، دا به که ساده ځنځیري مرکب نارمل هیګزان ورته ویلی شو. که ځنځیري نه وو فقط یو شاخ یې درلودی هغه ته ایزو هیګزان ویلی شو. خو دغه یو شاخ هم نه لري، 2 شاخونه لري. نو ځکه په ساده طریقه سره د دې مرکب نوم نسو اخیستلی. یو بله طریقه زده کوو. نو راځو دوهمه طریقه چې اشتقاقي طریقه ده دا زده کوو. په اشتقاقي طریقه کې تاسې کاربن ته وګورئ. اول موږ د کاربن درجه ټاکو. څه ټاکو؟ د کاربن درجه. د کاربن درجه دا معنا لري چې دغه کاربن د نورو څو کاربنو سره اړیکه لري. که چیرې یو کاربن د یو بل کاربن سره اړیکه درلودله دغه ډول کاربن ته پرایمري کاربن وایي یا پی کاربن. دا پی د پرایمري د کلمې څخه اخیستل شوې ده، دا پی ورته وایي. که چیرې یو کاربن مثلا دغه کاربن د 2 نورو کاربنو سره اړیکه درلودله دې ته سیکنډري کاربن یا دوهمي کاربن ورته وایي. پرایمري کاربن اولیه کاربن یا لومړنی کاربن چې هغه دغه اولیه کاربن دی، دا اولیه کاربن دی، دا اولیه دی، دا اولیه دی. دا چې بعدی دوهمي کاربن دی نو اس موږ اس ورته لیکو. پسې هغه کاربن چې د 3 نورو کاربنو سره اړیکه ولري هغه ته موږ د ټي کلمه لیکو. ټریټوري یعنی درېیمي کاربن ورته ویلی شو. او څلورم که چیرې یو کاربن د 4 نورو کاربنو سره اړیکه ولري هلته موږ کیو لیکو.
کیو یعنی څلورمي کاربن دا د کاربن درجه سوه. نو کاربن څلور ډوله اړیکې درلودلی شي. که چیرې د یوه کاربن د بل کاربن سره یوه اړیکه درلودله دا اولیه کاربن دی. موږ پی ورته لیکو پرایمر کاربن. که چیرې د دوو کاربنو سره اړیکې درلودلې لکه دغه کاربن اس ورته لیکو. که د درو کاربنو سره چې په دې مثال کې درېیمي کاربن نشته ټي ورته لیکو. که موجود وای موږ ټي ورته لیکل. او څلورمي کاربن چې شته دلته کیو ورته لیکو. نو راځئ دې ته چې ولیکم پی دا به چې شي دا دوهمي دی چې ورته ولیکم اس ورته ولیکم. دا هم معلومدار دا پی دلته پی ورته لیکلی سم پی دغه چې دی څلورمي کاربن دی کیو ورته لیکم. اوس نو په دې مرکب کې موږ هغه کاربن انتخابو چې درجه تر ټولو لوړ وي. اوس په دې کې که تاسو وګورئ د کم کاربن درجه تر ټولو لوړه ده صحیح دغه کاربن درجه تر ټولو لوړه ده. دا چې مو انتخاب کوي بس د دې دا مرکز وټاکئ. دا چې مو کله مرکز وټاکئ د دې مرکز نوم خپله میتان دی. نور شاوخوا چې هر شی پر راڅرخېدلي دي دا ټوله د الکایل د ګروپ معاوضې دي یا فقط هغه ټوټې دي چې پر راڅرخېدلي دي. نو د دوی نوم شاوخوا موږ نومونه یادوو په اخره کې میتان یادوو. چې میتان مو کله یاد کړئ بس دا مرکب خلاصو. دا دوه کاربنونه دی خپل ځان ته دا جلا نوم یادوو. د ده نوم جلا یادوو. د ده نوم جلا. که چیرې دغه معاوضې سره همجنس وی موږ کولی سو سره یوځای کړو. د ډای او ترای د کلمو په کارولو سره دوی کولی سو سره یوځای کړو. که دوه میتایله اوس دا چې دی دا خپل ځان ته میتایل دی. که دوه میتایله مو درلودله موږ ډای میتایل وایو. صحیح دی ځکه دا اسانه کوو د ځان لپاره کولی سو. که درې دانې میتایلونه وه ترای میتایل نو دا اوس زه داسې کولی سم. او دا بیا فرق نه لري چې اول ایتایل یادوئ که میتایل یادوئ. په ځینو کتابو کې دا خبرې لیکلي که چیرې د دغه معاوضو یا د الکایل د ګروپ د سر تورې د ای و طرف ته نږدې هغه تر مخه یاد کړئ. نو ښه خبره دا ده اوس ګورئ چې زه کله ډای میتایل یادوم د ډي کلمه او بیا که ایتایل یادوم هغه ای ده ډي تر ای د مخه ده. نو ځکه ډای میتایل یادولی سم. دا چې ټي ده نو دلته اول به لیکمه ترای میتایل. دا ترای میتایل دا درې دانې میتایلونه سوله. کاما بل څه ورته لیکمه دا چې ایتایل یو دانه دی خپله خالي ایتایل لیکم. دا ایتایل. او په اخره کې ګوره درې دانې میتایلونه مې ویله درې میتایله یو دانه ایتایل دی. او په اخره کې زه چې یادومه دا د ده نوم خو نو معلومدار و د ده نوم څه دی میتان. په اشتقاقي طریقه کې هر وخت چې مرکز مو وټاکئ د مرکز نوم میتان دی. نور معاوضې چې هر شی پر څرخېدلي. اوس نو د دې نوم پر ځای باندې دغه الف دی ګوره ایتایل تر ټي د مخه دی. نو د دې پر ځای چې تاسو داسې ولیکئ ایتایل. ایتایل تر مخه یاد کړئ. تر هغه وروسته څو دانې میتایلونه دي ترای میتایل او مرکز څه دی مرکز میتان دی. دا اشتقاقي طریقه سوله. که څه هم دا دوه نومونه فرق نه لري. دا صرف د یو ترتیب په خاطر باندې موږ دا نوم ځکه ترای میتایل میتان او ایتایل ترای میتایل میتان دا هیڅ فرق نه لري. دا دوه مرکبونه ځکه فرق نه لري. که چیرې د دوی ځایونه داسې تغییر هم وکړي بیرته دا مرکب هغه مرکب ورڅخه جوړیږي. دا کاربن چې دی دې خواته د ایتایل سره اړیکه لري او درو نورو خواو ته. نو معلومداره که چیرې دغه ایتایل زه اوس کوم په دې ځای باندې راولم میتایل دې خواته راوړي درې نورې خوا پاتېږي. نو دا طریقه چې سوله اشتقاقي طریقه سوله. اشتقاقي طریقه په لاندې ډول بیا درته تکراروم. په دې کې موږ د کاربن درجه ټاکو. کاربن درجه چې مو ټاکله هغه تر ټولو لوړه درجه والا کاربن انتخابو. دا د مرکز په ډول میتان یې نوم دی. شاوخوا چې هر ډول الکایل ګروپونه پر راڅرخېدلي د هغو ګروپونو نومونه یادوو. په اخره کې میتان یادوو. نو په اشتقاقي طریقه کې د الکانونو د هر مرکب نوم په پای کې میتان لري. ځکه هغه مرکز چې ټاکلی دی د مرکز نوم میتان دی. نو شاوخوا چې هر څونه معاوضې پر راڅرخېدلي د هغو نومونه یادوو. بیا په اخره کې میتان یادوو. دا دوهمه طریقه سوله چې اشتقاقي طریقه ورته وایي. په درېیمه طریقه چې نړیواله طریقه ده یا ایوپاک طریقه ده هغه به په ورپسې ویډیو کې زه تاسو ته په مکمل ډول تشریح کوم. که چیرې دغه ویډیو ستاسې په ګټه تمامه شوې وي نو تاسو کولی شئ دا د ملګرو سره شریکه کړئ. او که پوښتنې لرئ په کمنټو کې خپل پوښتنې زموږ سره شریکه کړئ. او که تاسو غواړئ موږ پر نور موضوعاتو باندې یا د بل مضمون پر کورس باندې کار وکړو او تاسو ته ویډیوګانې اماده کړو تاسو کولی شئ خپل نظریات پیشنهادونه او خپل انتقادات په کمنټو کې ولیکئ. او یا هم کولی شئ د پیغام د لارې زموږ سره شریک کړئ تر څو موږ هغه نقطې چې کمزوریانې دي په حساب باندې منفي نقطې دي هغه اصلاح کړو او تاسې ټولو ته په ښه کیفیت باندې ویډیوګانې ترتیب کړو تر څو تاسې ښه استفاده ورڅخه وکړئ. نو تر بلې ویډیو پورې ښه وخت ولرئ.